دي او سړی چې ورلور باندې داخلي کې د غیر پارم ډیر اسباب دي د ورله داخله دوه اولنې سبب کفر دی دویم سبب شرک دی دریم تکذیب د رقاد الله دا څلورم تکذیب د رسول الله دی پنځم پر رسول الله باندې دروغ ویل دي شپږم دعوه د هغه څه کول چې هغه ست حق نه وم شهادت په هغه چا باندې کول چې هغه مناسب نه چور باندې وکړي اتم د هغه چا مبارک د ور فیصله د شغه وي داخله د مال ودرېږي او نه هم قسم خورل باندې پر دې مال اصول ولا لسم چې کوم وخت سره ډیر لعنت استعمالي یو لسم چې کله سره رب العالمین د نعمتونو ناشکری کوي دولسم چې کله انسان له مصیبتونو متوجي شو په دې وخت کې صبر پیونه کوي در لسم چې کله سره مسلمانانو له پښو باندې ضرر ور کوي څلورم چې کوم وخت یو سره وای چې پلانې کار په ما کې د حالن کې هغه بده کې نه پین لسم چې کله سړی د شراب وسکل کوي شپاړسم چې کله سړی کې اخلاص ورکشي ولسم چې کله سړی هغه تعدیب کوي مسله وړاندې کوي د فتوی له زر زرا هر وخت پتو ورکه اگر کدل قتلم نه کړي اتلسم په هغه وخت کې سړی ور لوځي چې هغه ورکم استعمال کوي نو نسم هغه وخت کې سړی دی ور لوري چې دا پنځه کته ساتي دې ګټونه کته حتی تر دې پر مجموع زویدا پنځم جل یوسل 15 نمبر صفحه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کس لیدلو چې پنځه کته ساتلې ورته ویل موږ دې مرا وګرځوا او دست مات دي شلم هغه سړی ور لوري چې سړی چاله غوکې دی او هغه دا غوکې خودل دې بد غني ځان لا دا ډېر انتهایی سخته یو وشتما چې سړی خلال درې ګوتی نه کوي او داسه کې دویشتم چې کله سړی د سرو زرو غلو کې استعمالي پای کې خوراک اوسکا درشتم چې کله سړی د مدینه منوره خاوندان له تکلیف ور کوي چلیرشتم هغه جوړیدون کې خزه چې په موړ باندې شړا کې د پاره دنیا د اصول او پنځويشتم هغه خلک چې هغه تصویران د خلکو وباسي شپږشتم هغه انسانان چې هغه اوچت چې پیغمبر قتل کې او ويشتم هغه چې پیغمبر اوچت شو دا قتل کې دغه سره سړی کې ایمان نه دغه سره به سړی کې د مانځه خشوع نه پاغه کې سړی د فرش حفاظت نه کوي پاغه کې سړی به پیدي کارونه کې ځام بندي پاغه کې سړی د امانت لحاظ نه ساتي پاغه کې سړی د وادي پابندي نه کوي یو سړی د مانځه حفاظت پروګرام نه کوي یو سړی خلکو له شر ور کوي یو سړی د قران او سنت باندې ژوند برابرې یو سړی په مینانو باندې بدنام لګي یو سړی د مسلمانانو مابین کې جدایي راولي یو سړی د مصیبت په وخت کې صبر نه کوي یو سړی د نعمت په وخت کې شکر نه کوي د نور مسلمانانو په ژوند کې ستاسو محبت نه گاونډین ستانه خپي بادشاہي لیکن دروغ وای او دغه سره سره یو سړی پاک دامن نه یو سړی د حرام خوراک په طرف باندې د خپل لاس ورګدي یو سړی په معاملې کې نرمي نه کوي یو سړی امر بالمعروف نه کوي یو سړی نهي عن المنکر نه کوي یو سړی پرېوته مسلمان له اوچتاینات یو سړی بیکار سړی د کار نه پیدا کوي یو سړی خپل شر د خلکو نه بندي نور لور کوي دا هغه امور دي چې قران او سنت موږ له خود لري سره ور باندې ور له داخلي